یو سبحان الله وبحمده دا حدیث کی ما تاسو ته ویل نبی علیہ السلام فرمایي چې دا سبحان الله وبحمده دا یو کلمه ده سبحان الله و اصل کې دوه کلمې دي سبحان الله وبحمده یو حسابي دا چې سلسله سره وي په ورځ کې سلسله ویلو سره حطت عنه خطاياه د دې سړي ټول ګناهونه به الله ولا معاف وان كانت مثل زبد البحر دا ګناهونه اگر کده سمندر د چې کوم زګ دې د غیر دریاب د زګ عمر ووي الله به ولا معاف دا څه وړه خبره ده سبحان الله وبحمده سلسله دا متفق علیه حدیث دی د بخاری او د مسلم په دې به څومره ټیم ولګيږي د سړي نه سبحان الله وبحمده تجربه کو چې خپل توجه سره نه هلس ملټه بنه لګيږي او نبی علیہ السلام په دې حدیث کې مطلق ذکر کړ فی یوم فورس کې چې وي بار وخت کې چې وي کوم وخت کې چې ته ویلې اگر که یو روایت کې د مسلم روایت ده حين يصبح وحين يمسي حدیث کې راځي چې دا سبحان الله وبحمده سحر کې وي او ماقام کې وي 100 مره سلسله نو دنه به بهترین انسان په عبادت کې بل څوک نه مگر هغه څوک چې دومره وي یا دنه زیات وي دې حدیث نه معلومیږي چې دنه زیات هم سړی ویلې شي سلو نه زیات هم سړی ویلې شي نو سلسله دا یو کلمه ویلو سره د سړي ګناهونه معاف کیږي اگر که د سمندر د زګ عمر وي دومره ګناهونه به الله معاف کوي او دې دا چې الله تعالی صفات دو قسم دي یو صفات سلبی دي یو ثبوتی دي په دې کې دا ډول ذکر شوی دي سبحان الله دې کې صفات سلبی ده الله چې الله د هر قسم عیب نه پاک دی شریک نه لري الله تعالی وزیر نشته معین نشته اولاد نشته دی سبحان الله دا الله پاکی ده صفات سلبی دي ته وي او بحمده دي صفات ثبوتی دي څومره صفات چې د کمال د الله ته ثابت دي د کمال صفات ټول الله ته ثابت دي نو گویا چې په دې کلمه کې په دې دوه کلمو کې د الله ټول صفات راځي دا سي جامع کلمات دي دا او بیا د بخاری په یو روایت کې راځي اخرنه حدیث دی د بخاری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وې دا سي دوه کلمې دي نبی عليه السلام فرمایي دوه کلمې دي چې دا ډېر سپکې دي په جواب باندې خفيفتان على اللسان او ثقيلتان في الميزان او قتل ډېر زیات درنې دي او حبيبتان للرحمن الله ته ډېر محبوب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او کدا سبحان الله العظیم ورسره دي نو دین دا معلومیږي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دي ورسره دي کو نو استاتل د نیکي بم درنېږي ورسره ځکه ثقيلتان فی الميزان په تل کې دا ډېر زیات درنې دي نو تل هم درنه اول غوړي قیامت کې کنه یوازې دنیا تل خو نه دي کنه دا سلاسل تل خو د قیامت ته چې الله تعالی درته وایي چې راشه اوس خپل ټول ته ودرېږه خپل ودرېږه په خپل سترګې وګور او تب خپل ولاړ استاد نیک اعمال او بد اعمال بدل لیکيږي دا څومره سخت ساعت دی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته پوسو قیامت کې به مونږ ته یادو نبی علیہ السلام دې درې حالتو کې برات نه یادېږي درې حالت یې د قیامت پر ډېر سخت دي یو چې عمل نامې ولا ورکول کېږي یو چې اعمال تل لیکيږي یو چې په پولیس رات کېږي نو چې تل تسړې ودرېږي او ستا اعمال تل لیکيږي دا څومره سخت وخت دی او چې دا کلمه دی ویلي طلب دې درنه او فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه بس ودی غټلا بیا خسته زندگی کې به جنت به الله تعالی درکړي عزتمند ډیر معمولی اسکار دي په منګو تاسو ته غافل دي سره یو ذکر داسې ګوري چې دغه نه کوله او ډیر کم وخت په دې باندې لګي
دومره ټیم موږ سره شته ښه ډېر ټیمونه الله موږ او تاسو ته راکړي دي نن سبا خلک وایي وزګار نه یو دا غلطه خبره ده نن سبا وخت ښه ډېر دی او علم هم ښه ډېر دی پوهه هم ښه ډېره ده ولیکن موږ په خپله ځان مصروف کړی دی که موږ د دنیا کاروبار کوو پنځم رکعت ته پکې پاسېدلي یو شپه ورځ هم په ځان یوه کړې ده چې الله یې دله نه پوره کوي الله یې نه درکوي په دې کارونو باندې نه درکوي الله تعالی خپل وس مطابق کار وکړه د الله بندګۍ ته وخت ورکړه چې الله دې په رزق کې برکت واچي ته د الله ذکر ته ټیم ورکړه که نه سره رزق هم پراخېږي ځان هم مصروف کړی یو د موبایل ټیم که دا د الله بندګۍ له مونږ ورکو که نه د موبایل مقصد خدا دی چې ضرورت کته پیښیږي څه وخت دپاره چا سره څه خبرې کوي کې نور څه داسې د ضروري شیان دي شپه ورځ سړو نرانو ښځو ټوله دا داس کې نیولې وي که به ګاډي کې ناست یم دا یې لاس کې نیول دا دومره ضروري دي د الله ذکر ته به سړی څه فارغ شي د شپې څه ملي یم دا تپړی لاس کې اوس لګی دا فیسبوک ګوري دا ګندونه پکې ګوري دا د مسلمان د هلاکت ذریعې دي ټولې چې دې انګریزانو را ایستې دي کوشش منګه کوو چې کوم نوی موبایل راوځي چې اول زه هغه واخلم په قرضه باندې الو فالوي وایي داسې پلانکې موبایل راووتو پلانکې په موبایل کې څه ته ساده یو موبایل د جیب کې وړوکی غوندې پروت خبرې پې کولی شي هر سړي ځان انجینر جوړ کړی دی هر یو سړی ځان ټولې دنیا صدر دی بس لکه د ټولې دنیا سره هم تعلق دی الله سره ولې تعلق نه جوړو چې موږ دومره ځان مصروف کړی دی موږ د الله ذکر ته نه وزګاري یو پنځه منټ هم موږ سره نشته دی د مانځه نه وروسته اذکار نشي ویلی سبحان الله الحمدلله اکبر دا ټیم موږ سره نشته دی عزتمندو په زور هم ځان مصروف کړی دی الله ښه وخت موږ له راکړی صحت را کړی دی وخت را کړی دی د دې وجه نه د قیامت په ورځ به اول تپوس د انسان نه د دې د وقت کېږي او د دې د ځوانۍ تپوس کېږي تعالی مې وقت در کړی په څه کې دې مصرف کړه ځواني مې در کړی او دا دې په څه کې صرف کړې ده وعن شبابه فيما ابلاه وعن عمره فيما افناه عمر دې په څه کې ضایع کړی دی ورپسې بیا د مال تپوس کېږي چې څنګه دې ګټلې او څنګه دې لګولې دی عزتمند د الله ذکر ته وخت ورکول غواړي نو دې سره ټول ګناهونه الله معاف کوي ما سوا د بنده حق نه چې د بنده حق عزتمند نه معاف کیږي دې سره بنده حق مجاهد ته نه معاف کیږي چې شهید شي هغه ته د بنده حق نه معاف کیږي او د بنده حقوق موږ تاسو باندې څومره ډېر دي د بنده د حق یو علاج دی په دنیا کې چې ته ژوندی هغه کولی شي چې د هغه حق وله ورکړه او یا د هغه نه بخښنه وغواړه چې ستا دا حق ما خوړلی دی ستا غیبت مې کړې ما له بخښنه وکړه ستا مې مال خوړلی راته بخښنه وکړه یا یې وله ورکړه د دې بل علاج عزتمندو نشته دی دا د شهید ته نه معاف کېږي حاجي ته نه معاف کېږي روزهدار ته لمونځ کوونکي یو تم الله نه معاف کړي ځکه دا د بنده حق دی الله تعالی خپل حقوق معاف کوي په دې اسکارو سره او موږ او تاسو نن سبا د بنده حقوق ور ډېر زیات ضایع کوو بنده حقوق موږ ضایع کړي دي ډېر زیات زوی د پلار حق ضایع کوي د مور حق ضایع کوي داسې ده که نه ده پلار د بچو حق ضایع کوي موږ او تاسو د ګاونډ حق ضایع کوو یو ګاونډي د بل حق ضایع کوي خاوند د ښځې حق ضایع کوي ښځه د خاوند حق ضایع کوي دا حقوق دي د یو بل د دې قیامت کې الله مطالبه کوي تانه د بنده حقوق ډېر احتیاط پکار دی عزتمندو خاص کر دا غیبت دا ګوره د بنده حق دی دا حقوق العباد دي په چا باندې تهمت لګول د چا غیبت کول غیبت څومره زیات دی نن سبا زموږ ستاسو مجلسونو کې چې د هغې څه اندازه نشي دوه کسه سره یو ځای شي اټومیټیک غیبت به شروع شي څومره مجلسونه چې دي هغه زموږ ستاسو د غیبت نه ډک الا ماشاءالله عزتمند احتیاط پکار دی لږ وخت ژوند دی لږ او دا امانت دی الله موږ او تاسو له راکړی دی دې به الله موږ او تاسو نه تپوس کوي الله موږ خپلې بندګۍ له پیدا کړي د الله بندګي به کوو نبي علیه السلام چې په کومو طریقو راته ښودلې ده خاص کر دا ذکر اذکار د دې ډېرې زیاتې فایدې دي عزتمندو دا کول پکار دا ضایع کول نه پکار